واجب القدر حضرات علماء کرام و طلباء عظام و د جامعہ محمدیہ زنگلی نہر تراغلو ملمنو معززو ہم جوارو گوانڈینو اور راغلو درنو ملمنو مخی جمعہ باندے مستاس دوڑان دے دا عاشقی مصطفیٰ طالبی مصطفیٰ جنابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دا حقی دا جون صحیسین ما تاستا دا حقی دا جون سر تلڑی متعلق سے واقعات بیان کر محترم انسان دیر لوی کمالات خاوند دے اور دیر لوی شرف اللہ ورکڑے انسان دیتا اللہ دا نبوت صفت ورکو دای نبی جوڑ کو دای خلیفہ جوڑ کو دای بادشاہ جوڑ کو نوری د ترا اوخی جولو سپوگمی د ترا اوخی جولا ہوائی د زمکی او د اسمان پمینس کی دیتا پیدا کرا باران اللہ رب العالمین د پارا پیدا کرا دزمکی خزانی اللہ د پارا پیدا کرا بیا د انسان زان او پی جندو کمال تے او رسولو رستو انعامات مرتبر لا عین رعت ولا اذن سمعت خداوی دا سے سب ورباندے او گورم چلی دلی ندی تصور کم تیر شوی ندی سمنگو تاسی بیو چو حور دا و حور دا تصور کم تیر شوی دا جسنگا بھائی حور مقصورات فی الخیام خداوی دیتا ما پٹی ساتلی دی ظاہران یو مثال ورکوئی لکپا خیمو کی چی دا ملغلری پٹی ساتلی شوی دا میں دی اخپلو بندگانو دا پٹی ساتلی دین بغیر پی دی بلچا نظر بنے لگی آؤ اللہ رب العالمین فرمائی آغی باغیچی باورتورکم آغا باغون باورتورکم زواتا افنان فیہما عینان تجریان فیہما فاکہت اللہ رب العالمین فرمائی ونخل ورمان اللہ جل جلالہ دی جنتیانو تا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اللہ دی جنتیانو توئی دا سی رزقون بدرکم چی دنیا کے بے استا سے تصورم نو دسی بور تخکارشی چی دا خو کیلے دا لیکن چی جب تیروڑی خون او لذت بے جداوی دا خو پی دی شودی دی چی خلی تیراوڑی زما بندہ سوچ پہ بدل شی چی اللہ اکبر زما دا غا ٹوٹا پوٹا سجدو دا غا دسی موز چی کلا بگی سڑے دا سے و کلا سست و کلا چست او دمر لوی بدلی اللہ را کڑا او انسانا لگ زان فی جندل پکار دی دی آیات مبارکت ترجمہ در تکوم بیا انشاءاللہ چی دید آیات کریمہ سرا سبازی تڑلی تفسیرون دی انشاءاللہ پنیز دبازی علماء و غبت تکوم انشاءاللہ رنبے دی آیتون تا اگوری گوری یاد ساتی سبح للہ راغلی
او یسبح لله. دا قرآن شریف کی دوزے دل تراغلے دا سر کو سورتونو کی یو دا دے چی سورہ جمعہ دا او بل سورہ تغابن دے. پا تغابن کی میں دیر لئی مضمون تا اشارہ دا او پا دیکم اللہ رب العالمین دا نبی علیہ السلام دڑنبنی امتونو چکم صحابہ دی تابعین دی نزدی دی او د نن زمانی امت دا ټول الله په دې آیات کریمه کې اشارتن ذکر کو واخرین منهم لما يلحق بهم. الله جل جلاله مونږ ته ډېر لوی عزت راکړ. بعضې خبره په دې خاطر نه کوم خو تحدیث بالنعمت ویم. اللہ دستا سے دا جامعہ چما فقیر دے نسبت دے دا مدرسہ دے اللہ دا مخلوق دا محتاجون محفوظ اسد. خدا دی پا دی مدرسہ کی دا سے اولیاء و صلحاء و بزرگان و تربیت کی چی دا تمام انسانیت خو پریدا بلکہ دا جنات دا پارم دا رحمت ذریعہ برزی. بلا مدرسو دا زماو تقریرون کم مدرسی گورم حالاتم گورم خو الحمدللہ زا اغا فقیر او گناہگار کمزور محتاج ملائم اللہ تبی دے اللہ پلا محتاج دے اللہ زما قبول کی چی دستا سے پا وجود بانے دیر شکر نو باسم الحمدللہ. چی ما ترازی تا سے ٹول زما رونے زما گواندین زما متعلقین بما اعتماد دے. اگر چی سک با پیخور نرازی سک با ثوابی نرازی سک با مردان نرازی و چی دل ترازی نو پا یو فکر رازی سک با دا انگو و دا کوہاک دا باری بڑا بیر و ماشو متنی او ٹیلبان خواہش علاقی سک با دی سین نرازی سک با شب قدر نرازی و چی دل ترازی نو پا یو فکر رازی و اغدا چی مونگ دی مدرسی اراکین دا سیدہ کنا دا تولی اراکینی و خواہ وسے و مرگر راغے ما کتاب کتلو ارارہ میں راغے ہوئی و مرگر تاثر ملاوی کی نظر اللہ دی خوشحالہ کی خود کتاب گور چی سر راشم بیا لگا لگا سپائی بانی میں طالبانو باندے و بدی کلی والا و اللہ دی جل خوشحالہ کی لگا سپائی میں ور باندے وکلا او دا چی فقیر ملائم کہ جارو راسرے پا جارو فخر کو موقع خختو چتم پدی فخر کو لگا موقع وکانا مدرسہ سپا کول او جماعت سپا کول دا صدیقی سنت دی خواہ من پیسی شرمی گو ما سر دی جارو ولی زخو ملائم زخو لوی ملائم ما تخلق قدری گی زما استقبالیہ کی گی زما پشان دی کروڑہا او ارگون مولیان چرا جمشی دا سیدنا امیر المؤمنین ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ دخو گرتا نرسی او اغا مبارک با جماعت جارو کولو نو لگ مصروف ہوں بیلالم کتاب دا نو ایرائیو باباجی دے ہوئی در اسلام ملاوی ذراؤو طلب مالک وایا جی نسو پدی نہیں ما یو ٹکے کڑے چو خدای منگا دے چاندو غختون او ساتھ خدای دی مدرسی تا دا سی خلق و انتخابو کا چی بیارا باندے گرگوری نسندی نا گرگوری سندل ندی یہ رجی آغا مولانا صاحب نے چاہ ما پیسی در کڑی او آغا استاد نہیں چاہ ما دا سری آغستے تو خوارو زمان ذکر نکے نو یو عاشق من ما تا ہوئی چی دا 20,000 روپی استاد کور خرچہ دا او دا 80,000 دا مدرسی دی خزمانون بنا لی مویل و محبوب پیغمبر استاد شان نا قربان شم تاویلو چی تی لگوا او سے بیارا اوڑم دا لگولو مقصد دا دے چی پاکی پیسی برازی زدغا چی اتیا مدرسی تا شوی نا اشل زمات چی ما تا ملو شو غم دا مدرسی شوی انشاءاللہ زب پیسو سکم زب وربانی سوکم خلق اجرامون تا جمع کئی بچے بمی ما بچے خمانا لانو ادو زامن دی اللہ بہت انتظام برابر انشاءاللہ غم با علوے چی دا چا دا سوچوے ما خویل محمود الحسن بھئی مسلح بھئی منبر بھئی جماعت بھئی
الله ویل دا در نمخ کې بوزم غواړم رب ډیر شکر دې چې تا وغوښتو تعالی حمد او ثنا ده څومره چې ستا د شان سره خایيږي رب. نورونو د دې مرګري دې خبرې ته سوچ واغسته یو دا او یو ابل ورځ یو مور خزانه راوړې وه د دې جمعې د مانځنه بعد ما د کور کې ما د زنانه وویل چې دا خزانه هغې ادې ویل چې دا به دې خپله ماتئ یا پکې 60 زره یا پکې 15 زره 400 پکې یا پکې 13 زره دا زنانه و چاړه راواغسته ا ټیمبانې و دا دغه والا نو خزانه دا د خور نه چې جوړي نو هغه سورې پکې وړو نو هغه مو کولاو نو هغه ټولې پیسې مال دې جولې کې راواچو 55,000 روپۍ و یو پکې درهم پروت ما ول دا درهم کې چې د خدای محرم ته بوز به ال ته بزان ولګو خیر دی او ما د دې عوض به ورکو نو هغه مور ول چې استاد ته وایي چې زما یو دوه کوتمې دي کزه دا بم راوړم نو ما ځان سره سوچ کولو چې د دې نعمت په الله د وړاندې څه شکریا ادا کړي عبدالمتینا چې تا ته زه د کوم ځای نه راوړم ته خو چلې وې جمعې په ورځ باندې ماله چانده مه راکوي دعا راته وغواړئ نورونو من الله ساتي زمونږ مدرسه به هم الله ساتي خو زما مقصد دا دی چې سبا به نه یم دا کار به لږ د نورو علماو ته لږ سخت شي دغه زما په خوله باندې خلک ما په هغې جمعه اعلان وکړو چې 47 لاک روپۍ قرضه زمونږ د دې کار د سامانونو ترخاګانو پاتې ده ویلې مې وکړه مې نه وویل الحمدلله هغه تقریبا یو ملګري 3 لک روپۍ هغه راولېږلې یو 2 لک بل ملګري راولېږلې 1 لک پکې نن راغلی 55,000 روپۍ د دغې ادې شوې خو چې ما ټول حساب ولګولو 3.5 لک نه زمونږ په هغې جمعې چې د قرضې اعلان کړی او خلاص شوې الحمدلله بس دا غټه خبره ده که اوس نه زه پاکستان وزیر اعظمي وغواړم خو الحمدلله قرآن شریف را سره لاس کې دی زه عبدالمتین د هرې مدرسې غمخور یم بعضې خلق لاړ شي مدرسې ته کورنۍ چرګ پکار دی پیسې خرچي پکار دی ما په بله ورځ 25 تاریخ باندې شیرګړ دغه له تللی مردان شیرګړ طرف یو مدرسې والا ویل مولوي صاحب زمونږ مدرسه 24 لاک روپو ته ضرورت لري اما خپل پکې ټوټه پوټه چانده واچوله اعلان مې وکړ مالداس چل دا مدرسې به خپله موږ جوړو ان شاء الله ډېر لږ خلق ناستو په نسبت د ستاسې 3 حصه خلق ناستو اعلان مې وکړ الحمدلله یو باباجي راوچت شو غوږ ته رانږدې شو مال ووایه ریا پکې نه راځي ښکاره ووایه ویل مولوي صاحب زما یو پلاټ دی د دوی مدرسې سره خوا کې او هغه ما خرڅ کړی 31 لاک روپۍ کېږي ټولې ما دې مدرسې ته وقف کړه زما دا غرض شکر دی خدایا امر کارخانو کې او مدرسه کې مو اعلان وکړو نو خلقو ته چانده اچوم واړم هم ورته خو دلته به چانده نه غواړو دلته به صرف د چا نه غواړو ټول وایي شا به چا نه او دا به ماته هم دعا کوي چې مولوي صاحب الله دې عقیده مضبوطه کا او زه هرې جلسه کوم چې زما په مدرسه کې الحمدلله ضرورت نه پیدا کېږي او چې پیدا شي الله یې پوره کوي انشاءالله چې بلې جمعې ته راځي کېدی شي چې الله دا نور هم خلاص کړي انشاءالله څومره خوند کوي چې په لومبۍ روژه اعلان وکړو چې زکات مه راوړئ څه خوند کوي سرسایه مه راوړئ څه خوند کوي او زه هم ورکړم خلقو له او تاسې هم ورکړئ نو څومره خوند کوي خدای دې زموږ دا مدرسې هم داسې وچلئ انشاءالله نو غرض مې دا دی ورونو چې هر څیز کې خدای ته ناخوښه څیز هغه ریا ده څه شی دی ریا الله ته نه خوښ او طلب دا الله ته خوښ دی نو موږ او تاسې به طلب د الله د مینې کوو ورونو بل څه مه غواړئ
ما بیگام ذکر حلقه کې مرګورو ته ویل ما ویل الله نه مینه وغواړئ چې رب مینه راکړه قسم دی چې مینه او داسې دولت دی هلکه ته چې په چا عاشق شي ظاهرا یو خبره درته وکړم ظاهرا خیر دی دا خبره بل طرف ته مه بوځئ یو چا باندې ستا مینه پیدا شي او ته د هغه په مینه کې مستغرق یې نو که تاله د جهان د باچاهانو معشوقې مخې ته وړاندې شي چې دا د باچا معشوقه ده دا به ښایسته یي که ستا به ښایي ته به هغه خپلې معشوقې ته ښایسته وې ولې هغه ستا زړه ورغلی کله چې څوک په چا عاشق شي بیا ورته هېڅ هم د هغې په مقابل کې نه ښکاري نو موږ د رب نه خپله د الله مینه او هغه مینه چې الله چا سره کړې هغه مینه د جناب رسول الله مینه بس دغه لوی دولت دی الله دې مونږ ته رانصیب هېڅ نور په کار نه راځي رونه چې ما ته راځئ یو عقیده مضبوطه یاده کړئ چې هغه عقیده د مینې عقیده ده د توحید عقیده دا د مینې عقیده ده چې مالک الملک هغه الله دی او دغه الله چې چاته د رحمت په نظر وګوري نو بیت سلمان فارسی جوړي ان شاء الله او دغه الله چې چاته د مینې په نظر وګوري بیت عثماني ذی-النورین جوړي او دغه الله چې چاته د مینې په نظر وګوري بیت علی شیر خدا جوړي او دغه د الله مینا چې چاته ملو شوی دا د بیت بلال غوندې پس کروټو پروتي خو اواز څه کوي احد 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 خدای دې موږ ته دغه مینا راکړي او دلته چې راځئ د دې ځای نه بله سودا به نه وړئ زه ګوره د سیاسي لیډرانو د یو هم صفت نه کوم زما خپل طبیعت ته ما باندې چا څه زور نه مې لګي بس الله دې موږ ته خپله مینه راکړي آقا به حوض کوثر باندې ولاړي نو چې موږ آقا ته د آقا مینه یو څه شفاعت به مو وکړي نو ما بیګام دې مرګورو ته په ذکر حلقه کې ویل مالرونو مالا دعا وکړي چې رب ما ته خپله مینه راکړي د مینې ان شاء الله نتیجه به دا وي ګورې تاسې به زما بیانات اورې بیا به وایي چې مولوي صاحب ته نورو مدرسو کې خو سوال کې او سم سوال کې پرونو مریفور کې جلسه وکړه بیان مو چانده مو چې واچوله نو هغه زموږ خادم ته هغه مولانا صاحب ویلو چې صادر راجمه کو غټ صادر وډک ویل دام دې استاد جي ته ورکو مولوي صاحب ته ورکو د ورته ویل دا خو تاسې ته راغونډه کړه نو زه هرې مدرسه کې وایم چې چانده ورته واچوئ دا زما مدرسه ده زه داسې وایم ښه چې دا چانده داسې ده لکه ما مدرسې ته هم چې راکړه هغه مولانا صاحب ویل دا ټولې زه مولوي صاحب ته ورکوم ما ویل د خدای بنده مولوي صاحب به تاسې دپاره چاندې غواړي انشاء او په دې نه شرمېږم مالا دنیا خلق وایي چې مولوي صاحب خپلې چاندې چې ته اچئ غله به دې وتښتئ چې دا خو ډېر مالداره دی چې هره جلسه کې 15,000 او 6,000 اچئ غلو ته وایم چې خدای هم غر کاسې به خواري وکئ او نور به څه نه میلاویږي زما مالداري به انشاءالله هر چا ته پته لګي زه هغه نه یم زما یو کور په چتر کې دی منصیره کې هغه مو ځان ته جوړ کړی او اوس مې په هغه هم ګز راخ کړی خو خدای پاک وله ګاک راولي ټول هر څه خرڅېږي خو زموږ دا کور نه خرڅېږي بیا به تاسې وګورئ د دې مدرسې نه دله بل شی جوړوم انشاءالله زه په هفته کې نقشه بدلوم الحمدلله ماله پته ولګېده چې کور د اخرت دی ما به لور کور والا ته سونې خبره کوله الحمدلله ستاسې په هر کار کې به زما د کور سونه لګېږي انشاءالله ما ویل نو زنانه خو داسې وایي که نه چې دا به مړي ژوندي له پرېږدو ما مې کور والا ته ویل مال ګوره دا زنانه چې مړه شي که نه نو په هغه ورځ باندې خلک والی نه راالي چې دا خرڅو په دې کفن نه راوړو داسې ده که نه ده په هغه ورځ خلک کفن راوړي که نه که نه تا ته وایي چې مولوي صاحب هغه والی راوالی ستا د کور والا چې هغه خرڅ کړو چې کفن پرې راوړي والیو باندې اوسه پورې چا کفن نه دی راوړی که راوړی دی دا والی چې پاتې شي بیا پرې د انګور او د لور جګړه یي لور څه وایي وایي زما مور د زما والی دی او انګور څه وایي الله نو د نیمې شپې خدمتونه یې ما کړي دي ته به اوس په نیغه راځې والی به وړئ د سر ویښته به در نه وباسم نو جګړه جوړه کړه که جوړه یې نه کړه نو بي عایشه په دې مقام خبره وه ټولې د ځان نه مخکې خیرات کړه صدقه یې کړه اولا به د بچي عقیده جوړې د لور به جوړې د ښځې به جوړې دا دین خو دې دپاره نه دی راغلی الله فرمایي وانذر عشیرتک الاقربین
اے زما محبوب پیغمبرا تر دی ویروا زمانہ تر زوی دی ویروا زمانہ اے محبوب پیغمبرا بی بی ویروا زمان خاندان ویروا زمانہ عزیزانو قرآن دی د پارا ندے راغلے د سلمانی فارسی پا خبرو کی یو خبر دا چڑنبے چی تلار پوری ماں تاسی تویرو چی اختصار کو ماں تاسی آخری خبر کرو ننم لگڑن بی حال تبوزم ننزما خبر ولی سوک منینا قسم دے ماں کی فرق دے دا داعی دعوت ولی اثر نکی دا دعوی پا دعوت کی اثر نشتا دا مبلغ بیان کی تبلیغ کی اثر ولی نشتا عزیزانو ولی چھ اغا خبرہ زمان ڈیر لرلا عزیزانو سلمانی فارسی رضی اللہ تعالی عنہ میں رنبے چکم چاہتا ورغلے زکا داد اور عبادت کو ان کے انسان اور عبادت کی لوی کردارو لار ورطویلی دخپلی اتشخانی حفاظت بت کے وہ بچیا بار بنوزی وہ بچیا دخلقو زینو مجالس تبنزی سلمانی فارسی پکور کی ساتھ تلو دو اور عبادت بکی دلو اور بے بلولو خلق لبی دو اور دعوت ورکولو یو رضی پلار ورتوی بچی استڑے ایما نن بلار شی پلان کی پٹیتا آغی باغت بلار شی اغی نبا سبزی روڑے اغی نبا ترکاری روڑے اغی باغ نبا قجوری روڑے الت بلار شی سلمان فارسی روان دے پلا روان ویلی دلی اوزے کی عبادت خاندہ سلمان فارسی تب اس کی داخلق سکی وی دا خود خدے عبادت کی وی خواہوی آو اکاری پری خود در نورا گئے چی ورا گئے پلار خولے گلے و کار پسے چی در نورا گئے دا خلق و رسم و رواج و خوش وی دا تاسو چا عبادت کوئی اگی پادری ورطویل من خود خدے عبادت کو یو خدے تا خوی اورتا ہے وی نا اور سشے دے ناغا عیسوی مولا ورطویلی دو ورطویل یا رزما خدا کور نیز دے او مارا دا سے استاز خوایا یو دا سے مولا را تو خوایا چی دا ساقیدت یہ نایا دکم اگوال لانکیز کیو گرجد او التا لارشا التا یو سڑے دا اگو بدل عقیدہ خی ندیوی زا التا لارم چی التا لارم نسلمانی فارسی ہوئی وی التا چی لارم بس اگا سڑی بڑی رخکولی خبری کولی میرے مزیداری خبری بے کول او خلق با پی عاشقان خلق با ورسنا مینا کولا گوری رونو مطالبہ بے اکڑا چی رونو پیسی روڑے دا بیان دی اللہ زمان دا ہر چا غوت کورسی یا دی زر خبر در تکو او یو مرگری وجه دا سلمانی فارسی واقع ہوتا بیخی دا سرنا شروع کرا خیری سرنا دین خولان دی مرحلی راغلی وینو ماویل دا خود جمعی روزی من مختصر خبر کو غٹا غٹا تیراولو ویل مولی صاحب سوال در تکم دا خبر کی دی اول کی دیر لو اللہ چک دے دا سرنا شروع کا مال دیر خدا دو خدا چا خبر اورم او دی که نن سوچ کو کئی و دی بمانا دیر خلق خپش مالا پتہ لگ خیر دے ربات خوشال شاہ اے کریم ربات رازی شاہ خیر دے کمانا خلق پکیگی یا اللہ تخپ نشی خدایا ترزاش سلمانی فارسی ہوئی زناست ماورت ویلی مازان سر خادم والا دی گرجی والا تو مازان سر سوالا جواب رکھ وی خوئی ہے کنا ماشاءاللہ طولو وی خوئی ہے خطولو ہے سبحان اللہ یو ضربیہ ہوائی ماشاءاللہ چپت اولگی چیر وی خراتا ناس دی ازینا چیزو مستریشم دامی گوڑے دیر ظلپ دی واقعہ باندی ورغی او دازو طولو تویم محتممینو تویم دی مدرسو محتممینو تا اکانٹونو کی پیسی مگدائی مجمع کوئی تم چی جمع کول کے تا
کم چې مدرسې ته پیسې په اکاؤنٹ کې جمع کې ستا عقیده بس د توحید پاتې شي نه نن راغله او سبا الله شته به راکړي ان شاء الله دا خلو چې وی کنه یا اوس پورې ما ته قسم په خدای چې کدار ته پته لګي چې د مدرسې کې د لنګر څومره طالبان ایس پته لګي خو یو رزم طالب پناره پاتې نشي خدای ذمہواری ده عزیز سے قلقلہ خان کیم چې منگا مدرسہ چلو منگا خدای چلائی سوکم چلائی اللہ ہم پا دی مدرسہ چلائی نہ زمینداری کو نہ دکانداری کو اللہ رزق را کئی خدای ہوئی تسکر گوری سنڈی پا ما باندے تالا خوی زدر کم د مور پر رحم کی پروت وی چادر کولا اے د مور د سینینا می درتا د پیو چینا جاری کڑا چکل تا غختل لار بدر تکلو شوا او چکل بتا خلو بند کڑا ما بعلت دروازه بند کڑا ما بستا رزق نزایا کولو زما د دې بند کله زړه کیږي زب ورته د رزق هغه دروازه کولاوم الله اکبر رب استاد شان نه قربان شم تا ذات خدایا سلمان فارسی وای ورسره تیر شو مال زبستا خدمت کوم ول ډیره خلک وی خدمت می کولو تقریبا چې کله شروع کو چې يرونو ما سره د محتاج خلق ضرورت ډیر زیات ته سونه راوړی سپین زر راوړی سر زر راوړی خلق راضی مطالبه کوي سلمان فارسی وای چې مازیګر بشو ما خام بشو نو سیبا زه خود د خادم ما زه خود د خادم استاد د سپته لګي زما د کردار زما پته زما خادم ته لګي چې زه شیم کنه ما خادم دړي رخ پته لګي او لګ تحقیق کوي زما د خادمان ورته وایي چې مولانا صاحب سما میله دا چې دا په منبر سوي دا سدا اسنه چې زه خطا نشم الله ناراض نشي سلمان فارسی وی رضی الله تعالی عنہ ویرا مال براغه دو منگی پراتو سو منگی پراتو سو منگی یو دی خو بل دی خو سپین ضربه دیتا چول او سر ضربه دی بل تا چول بے بچے سبا شو بے بے اعلانو کو اے خلقا غریبان را روان دی سپین زر پکار دی سر زر پکار دی بے با خلقو چاند روڑا دا دید پارکوما زمنگا مدرسو زموار اللہ دے زمنگ دا مرکزنو زموار اللہ دے زمنگ دا حنقاو زموار اللہ دے سلمان فارسی دی ایمان دروڑو یو سبب داش چی حق او باطل بپی جنی سلمان فارسی ہوئی ما سبق یادولو سور زباد دی گرجی والا دی نصرانی عالم اخیری مرحلات ما تی تپوسو کو ستان باد بسکوما ذکا ما خو پلار پر خود لے دے ما خو قوم قبیل پر خود لے دا وی ما توی چی ما تا پتا نشتا او زما راز بنخ کارکے ما چی تفتن سر راز دے سور زباد آغا نصرانی گرجی والا راہب دنیا نلارو خلق را جمدی ٹھول جاڑی چانا تپوس کو مول جاڑی اغیب جواب راکو دادا سے راہبو دنیا سرے تعلق نو مالی نجم کولو منگ بے مالو نا اغسطل بخیر کار کی بے لگول خلقو تیویلی جاڑی ما ستاسی دا غسڑے قابل دلام بولوم ندے ستاسی دا سڑے او دا مشر قابل دو دعا ندے دی خود تاسی سر خیانت کرے وی سخیانتی کرے ورطویل راشی رنبے بما سر وعدکوی چی دی سر باغ کار کوی چی قابل دی دے وی سکار وی راشی مشران راولی سپنگیری راوسلوی دا منگے مات کی دا خزانہ ماتا کئی چی مات اکڑا سے بس سپن زر تیراولی
یو وی دا زما دی بل دا خو چې ما ورکړو بل دا ویل اورېږئ راشي د دې بل نمبر دی وی اسې مې ورسره کال تیر کو وګوره یاد ساتئ دا بل منګې وګورئ چې بله خزانې ما ته کړه ټول د سونې نه ډک ویل دې سره اوس څه پکار دی سلمان نوجوان دی خو ډېر هوښیار دی ویل دا پانسي کوي چې ستاسې کشران ته عبرت واخلي د دې د قول او د زړه اراده یوه نه وه قول یې دې دپاره کولو چې خلقو له دوکه ورکړي هغه ستاسې مالونه یو غریب ته نه دي رسېدلي هغه ټول د ځان له جمع کړي خو الله جل جلاله هغه ذات دی چې دا هر څه د الله دي بس موږ 2 ورځې څوکیداران یو 3 ورځې څوکیداران یو بچې سترګې پټې شوې هر څه لاړه درهم برهم شي سلمان فارسی وایي خوند دې رانه دنه خو په دې وجه مېړه تور شو چې دروغ یې ویل یو خو یې به ویل د دې خلقو ته م ویم خدای ته وګورئ د جومات پیسې بې ځایه مه لګوئ د جومات په پیسو تجارت مه کوئ د مدرسو په پیسو باندې تجارت مه کوئ دا د خلقو د عقیدې د جوړېدو اسپتال دی او چې په دې اسپتال کې ډاکټر غلط وي والله چې روغ خلق به راځي او د اسپتال نه به د مرګ ذایقه سکی وزي به ځکه علاج خو به ځکه نه کېږي چې نور به هلاک کېږي تاسې 2000 پیس باندې ورکوئ یو ډاکټر سره هغه تش دومره وایي دا به وکړي دا به وکړي دا به وکړي ځه هله شا به وخت مه ضایع کوه نو دا ورته نه شي ویلی چې خدای دې پالوا موټه تا خو 3 خبر کړه پیسې 2000 روپۍ واخیست او انتظار مې څومره وکړو نه بس هغې ستا د صحت لپاره ضروري چې څه لیدل تاکي هغې ولیکل چې دا لاش او ځان سنبال کا او که دا دې ونه کړل کیدای شي هلاک شي نو موږ ډاکټر کې تحقیق کوو ډاکټر کې موږ څه کوو تحقیق کوو او چانده کې تحقیق نه کوو چانده کې تحقیق نه کوو وی ما خو ورکړې بس خدای ګوري ته 2 کیلو ټماټر اخلي تحقیق کې مدرسې له پیسې ورکې تحقیق وکړې چې دې له ضرورت شته که نشته نن چې دا څومره فسادونه کېږي دا چې زموږ د عقیدو پس یو طوفان را روان دی مین وجه دا ده چې دا پیسې په صحیح ځای نه لګېږي سلمان فارسي وایي دې خوند رانه کو تپوس مو چې اوس څه وکړم چا راته ویل چې شام ته لاړ شه شام کې یو ګرجه ده او په هغې کې یو نصراني عالم دی ډېر قابل دی بس وی هغه ته لاړم خدای کول هغه سره مې لږ ټیم تېر شو هغه دنیا نه د رخصتېدو ټیم راغی وایي زه ورته رانږدې شوم چې ته خو بیمار یې او بوډا یې ځکه هغوی ډېر بوډاګان راهبان مقرری ته خو مرې نو ما له څه نصیحت وکړه وایي ما ته ویل چې داسې به وکړي ته به لاړ شې موصل ښار ته موصل ښار کې د عراق هلته یو ډېر ښکلی عالم دی نصراني عالم دی هغې سره وایي د ده نه هم ډېر متاثره شوم ځکه چې دې قوم سره خیانت نه کولو قوم سره خیانت ګوره د امیر دپاره لومبۍ خبره دا ده خیانت به نه کوي هره ډیپټي چې درته مقرره شوه هغې کې به خیانت نه کوي وایي دا مې هم ډېر خوښ شو دا د موصل والا وایي بیا خدای کول هغه هم دنیا نه تلو ځکه ډېر بوډا و ما ورته چېرې ما ته څه نصیحت وکړه وایي ته راته ویل چې لاړ شه پلانکي ځای کې یو عالم دی هغې سره سبق ووایه او هغې سره به دې د عقیدې اصلاح وشي وایي دلته راغلم چې راغلم دا زما وایي 3 ملا دی یو هغه بیا 2 دا 3 وایي دې 3 سره چې کېناستم دا د ټولو نه ښکلی و جړل به ډېر او په ډېر لږ رزق باندې به اکتفا کول تاسې ته هم مرون ډېر خوراک نقصان هم دی نفس سره مقابله پکار ده دا خراب نفس ته موږ شرمۍ بدنامۍ وایي ته راته وویل چې داسې چلو کا چې وګرځېدلې ډېر خو زه به ته یو خبره وکړم نو یې بیا راته وویل چې لاړ به شي او د داسې پیغمبر تلاش شروع کا چې هغه به 2 صفته لري صدقه به رد کوي هدیه به قبلوي او د اوبو په منځ کې مهر نبوت دی وایي 2 یو په قبا کې حاصل شو بل په
مدینه منوره مسجد نبوي کې حاصل شو یو پاتیو چې هغه د اوګو دا مهر نبوتو نو اداره تعالی را نصیب کو فکم ځای کې په جنت البقیع کې او صحابي مړو داغه دنیا نه تلو نبی اسلام ډیر غمجن نو حضور پاک مبارک ول چیرې زه ګورم چې حضور پاک مبارک داسې ښکته کېدلو نو زه شاته ولاړم داسې دا لنګ داسې اوچت شو دا صادر د کمیس په ځای چې کوم استعمالولو دا اوچت شو نو ما فورا نظر په هغه مهر نبوت شریف باندې ولګېدو وې زه ډېر هیبت واغستل مومې جړل سرداری کونین ماتا مخمب صلی اللہ علیہ وسلم زما اخیری سوال پاتی دے مہری نبوت میں اولی دلو نبی علیہ السلام مبارک میں خپل کمیس مبارک یا صادر مبارک اوچت کو امات ہوئی سلمان اخپل کا آغا ورزبان چھ ما تکم سکون ملو شو ما مہری نبوت کل دیر خوشحال شما ما جلل سرداری کونین ما تا اولیدل زمان استرگی مبارکین اڑولے ولی دا قیمت ملگری پتہ لگی قسم پخدا چی دا چامین دا اللہ دا رضا دا پاروی اغا ہری گینا اغا ارکی گینا اغا پٹی گینا سلمانی فارسی ہوئی ماتے بار بار لیدل خو ما معشوقی تالی دل نشو ما باندے دمرا غلبت منی رات اللہ اکبر ابا ہریرہ فرمائی مسلم شریف حدیث مبارک دے ابل اور اس طالبانو تا مشکات شریف کی ماتیر مارے غدا حدیث دے ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی اوزلی منگناس مجلس جوڑ دے اللہ دا بسخ کلے مجلس اے چی یو خواہ معشوقہ دا یو خواہ دا سولس مسبوک مہینہ اعلا بالا حسین او جمیل مخ مبارک دے او بالخواہ دا بلال او دا ابا ہریرہ او دا صدیق اکبر او دا عمر فاروق او دا علی مرتضی او دا عثمانی ذنورین او دا سلمانی فارسی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بشان خلق ورتگوری سخکل استرگی دی سخکل دیدن دے سخکل مجلس دے ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وی فرمائی نبی علیہ السلام مبارک دا آیاتی تلاوت وآخرین منہم لما یلحقو بہم دا آیاتی تلاوت نوح کے آیات دا دیکھا یسبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم پاکی دا اغزات لرا تسبیح ہوئی اللہ لرا اغا چھ پاسمانونو کی دی اغا چھ پسمکہ کی دی دا اللہ رب العالمین مضبوط او زور اور ذات حکمتنو والا ذات کن ذات ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا آغا اللہ چویلے گل اخپل پیغمبر نالوستو خلق ہوتا چاگا عرب دی آغے خلق ہوتا یتلو علیہم چلولی دویتا آیتنا دا اللہ پاک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تعلیم دا کتاب ورکی والحکمہ دا سنت ورکی وَيُزَكِّيهِمْ او پاکوی دوی دا اغا غالت حقائدنا آغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغا خل پیغمبر تاسی تراغل اے عربو تاسی تراغل اے نالوستو او تاسی ندباز رستو خلقو دپاراؤم چلا تاسی سر ملو ندی تاسی سر ملو ندی ابا حریروی نبی علیہ السلام مبارک دا آیات لوستلو اگا خلق چی تاسی تراروان دی سب گوری سمولالی دلی ندی او استرگو لان دی نبی علیہ السلام مبارک لدل او صحابہ کرامو پمینی ادب تپوسکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دن سوک مراد لما يلحق بهم وہی سرداری کونین میں سترگو کی سلمانی فارسی تلیدل بے فرمائل کہ علم او عقیدہ جو سریا استوری سر ملاوے دلا نو دی خلق باغی تمزان رسولو ولید سلمانی فارسی صفتیو عزیزانو دی کی دیر لوی راز دی یو راز پکے دارے چہ سلمانی فارسی کی طلب دا علمو طلب دا سو خودے دی مقام توری اولو سولو سلمانی فارسی کی عاجزی وا ولی دی مقام تا اللہ ارسولو سلمانی فارسی کی صفت دا خدمت خدمت بہترین چیز دے پا خدمت باندے اللہ جل جلالہ ما یلیق بشانی ہی ملاوی گی من نہ دا خدمت مادہ راکی پاتے دا نہ راکی طلب مادہ پاتے دا کہ علم کو یا خیو یا ازدکو دو خبری مسوج کیوی جزد غٹ مولا شما او خلق دی راتا بے ولاری او گلول دی رابانی شندی ما پرم اری فور کی دا خبر اوکڑا بل قسم دے چپا ما سو گل شندی ما لغو سرازی چھ زمان نم سو اخلی چھ عبدالمتن زندہ باد ما تا غو سرازی ولی پدی وجہ باندے چھ اسنا دی ٹوٹا پوٹا خبرو دنیا کی بدل میں لو نشی دی وجہ عبد الرحمن بن عوف اغبا چکلا روٹی تکے ناستو تو عام بدریونا دیونا بدوشو دونا بدریشو دریونا بسلور شو سلمان فارسی عبد الرحمن بن عوف بویلی پا جڑا بشو خادم ورطویلی ولی جاڑی ویل جاڑم پدی چی اسنا دی ٹوٹا پوٹا عمل نتیجہ دنیا کی اللہ رانے کی جمدہ والا بس صحابہ داسی خلق سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک داغی پا جون کی او بہترین حالات داؤمو چدیبا صابر و دیر زید صبر بے کولو یوزلی ابا حریرہ فرمائی منگ دیر کسان ناستو سلمانی فارسی راگے شنڈے اوچے مرگرو تا پتہ لگی جدا سفر نہ راگے ہو گئے دے تگے دے سلمانی فارسی رضی اللہ عنہ مبارک چراغے وہی ماں تا چاس صدقہ را کڑے وا چدا والے اخپلو کی اخری تقسیمی کئی نوی ماں غا ساتلے وا چی نبی علیہ السلام مبارک راشی چی اگر پخپل لاس باندی سکی تقسیم کی اللہ اوگیو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغے تشریف فرماشو وہ چکل تشریف فرماشو نوی ما تا جبا حریرہ اغلو خیراک قربان یا ابا حریرہ لو خیراکا ما والفداک ابی و امی یا رسول اللہ آدالو خیوالا وہی نبی علیہ السلام مبارک میں سلمانی فارسی توی اے سلمانا اے سلمان دین ابوس کا پوی اس کا داد ابولو خیرے ابا حریرہ وی ماد نبی علیہ السلام پلاس کی دادم بیزل دے چی دا ابولو خیر گورما دا پیون وران دی نبی علیہ السلام ورطوی دا ابوس کا زہرانی ما صحابہ طلبہ حیران دی دا صفی طالبان حیران دی نبی علیہ السلام ورطوی اے سلمانا پدیرو جماعت کداؤں اس کا سلمانی فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجڑاش پیلے واغستا کٹورے واغستو دو بولوخے واغستو سلمانی فارسی ہوئی یا رسول اللہ ما تدیدانی ولیو کبل چاد پارا ورطوی اے سلمانا تا دا پارا انتخاب شویو تا دا پارا انتخاب دا توس کا سلمانی فارسی ہوئی ما چاگا ابوس کلی نبی علیہ السلام مالا دعا اکرا اے سلمانا دا کم یو عمل دے جستا اللہ تدیر خوخ دے اے سلمان تچی بیمار شی مالا جبرائیل رازی سلمان بیمار دے لار سے داغت پوسکا اے سلمانا
دا کم یو عمل دے سلمانی فارسی عرض کی زما مور و پلار پتا قربان شا زیو عمل کوما کم یو عمل دے وی چھ ما تا موقع ملاویگی اے دا اللہ محبوبہ پتا درو شریف ویما چھ ما تا موقع ملاویگی پتا درو شریف ویما بیزان ترا نزدیک اے سلمانا بل دکم یو عمل لے بل عمل مداد چھ سویما پاغی باندلوں بے اخپل دا عمل کوشش کو ما اخپل با عمل کے ننزمون کل قول لے و عمل خپل نکو اگی مین وجہ دادا چکہ زویم دیکھ ہوتاوان دے کا عمل پی کو جتا تاویم جی چاندوا چوا او خپل ناچم دو خبری دی کرا سرائی او نی اچم نو عقیدہ میں خراب دا کرا سرا نہیں بکار دے چا اللہ تا ہو جارم چی یا اللہ سنگا دے دی پیسی قبول کا اللہ زمان قبول کا مال امراکا او چی داوی در سرا او بے امیانو توے چی تا سے راکی امیان توے زکاة راکا خیرات راکا ننزون مدرسی طول دینی مدارس چی زمان دی طول مشرانو تے سادہ درخواست تے چی گو رئی کوشش دا کوئی دا مدرسی دا پارا اکاؤنٹون او دا سیزونا دا ترکی اصل سیز دا طالب عقیدہ جوڑا ولدی واللہ چی دا طالب بنی مشپک دا اللہ نا اغواری او دل خدے ورنکڑی ایو باچاتے و حفظ راگے ویل جی معذور ایمہ قرآن شریف میں یاد دے اسر کی میرندی دی معذور ایمہ لیک خیرات صدقہ راگا اب باچائی وقت لے قرآن دا یاد دے وی آوئی خواہ وی تا تیسار شبے دا پیسی در کو افیس صرف زمان غندریر خوشحالو چیزا باچا سے پو خاندل شے بڑیر راکی چیزا سی مازگر ٹیم شو ویلے افیس صرف قرآن دی یاد دے ویلے بالکل جراتا یاد دے ویلے غلطی کو خبرہ ویلے نا اڈر یو کتا حافظ صرف جیل تبوزی او آغے کوٹا کے واچوئی چی نپ کی بسترشتا نپ کی گرمی اوبشتا آغی کوٹے تا صرف یو کزد اوبو ورسر کی دی یو ورسر گٹا کی دی ایسے کانے ورسر کی دی نور ترازی بس حافظ صاحب چکلا کوٹا کے چوبم نشتا بسترم نشتا گرمم نداو جمع دے ما خو صدقہ مختلہ دے خو پا غم بانے وارا ولا چا حافظ صاحب وردن کو باچا ورطا ورغی ویل حافظ صاحب ودی کانی لاس کے دا ویل کانی سمرہ دے ویل داڑے مڑی بینو ویل سوکم ویل خواہ سارا پوری کدی دی قرآن شریف نے دی کانی نا دی سرزر جوڑ کری نو سباب دی ٹولو خلقو دا وڑان دی پانچ سکو تلا خیرات بسر آگل دا بسونا حافظ ویل خدا پاک دا سپقم وقت دا سنگا سونا جوڑے تیسی ما سونا جوڑا ویلے شن تا کرات دلا ویل دننا گئی دکے ورگاو دننے پچول یہ لوٹے ورسر کی خدا یہ لوٹے ورسر کی خدا حافظ کر رہے بلچ خدا پاک مری خو اسمری خراش دا قرآن شریف ختم او چوت پیو کا کار سرنگی راوڑو منا ملکی خود اسم ملکی پردی دینا کزا پرتا دا پاگی او دسو چاو دسو کو او خودی تو دے یا اللہ ما سر دی وقتی اس نشتہ دے ما سی واسطہ دے کتاب دا زدو رکات صلاة حاجت کو او خدا ازستا قرآن شریف شروع کم او ختمو میں دا ختمو توفیق راکا قرآن شریف شروع کو چکل والناس تا او رسیدو تحجد ٹیم سلس اللیل پا ختمی دو شو کانے پروتے او حافظ سے وروانی اولا سے پکی خدویل خدایا دا در نسو نگوارم اس در نگوارم خدایا او ما دا مرگ نبچ کا سار چی باچائی وقت سڑے را اولی گلو دروازہ کلو شوا حافظ قرآن تا دسرو زرکانے پروتے ورطوے اے حافظہ سونمی پکار ندا ستاسی نکی قرآن پروتے تو ولی سوال کے
تب ولی چاہتا ادریگی خزانت تاثرہ مال تاثرہ خزانت تاثرہ و مال اگر یو حافظ قرآن کانی نسونا جوڑا کرا منگ سر 200 طالبانی زر طالبانی بے من خوشگو چاندے را غنڈ کئی خدای خود من دا صفت ختم کی جو ٹول دا اللہ پزات مضبوط عقیدہ اساتو او یو سوال کوم چی دا میڈیا والے ٹول ووری دما پنم باندے بعض خلق پٹکی تڑلی دی دا مدرسی رسیدم جوڑ کرے جالی زما زکا ما تلی کل نرازی زما سادہ نومیات کرے آنومیم پی لکلے او خلق لو ورزی چی مولی سے مدرسہ کے کار روان دے و زکاة راکا دا نظما ملگری دی نظما دا جامعی خادمان دی نے دا مدرسے سر سکارشتا زمنگ استاسی دا مدرسہ دا اللہ دا ما تا بل ورز موبیل شوے اللہ گوادے کو منبر ناستم ما تویل مولی سے یو 18,000 روپی دی اغا منتال در لیگو کبا می ورطنی ویلی مانا دی اللہ ایمان والی ما ورطویلی ما ویل داس چلو کا چی کم زینار آلی گیڑن بے علتا دا غریبانانو تپوسو علتا غریبانانی اگوی تیور کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فدی کلمہ دا قسم در تخرم چی بے موبیلو کو ویل نجدہ میرور ستاسی مدرسے دا انتخاب کری دی خاص کری دی ولی اکاؤنٹ نمبر را کمال ما سر نشتا ولی ایزی پیسی نمبر را کمال ما سر نشتا دے اور نمبر میں اور کمال زاغت تیرا ہو لے گا اگر منترارا سی بے دوبارہ موبیلو کو ویل ما اغتا 18,000 روپے اولے گلے زا اللہ رب العالمین دی ورطا بدلی ورکی نرنو مالم دا پکار دی آغا مولالم دا پکار دی چی آغا دوبئی لچاندی تزی او دا دوبئی نا چاندی روڑی او بے اگا پیسی بیزای لگئی اللہ مددی منگ نا تپوس گئی ما پوری بانا خاندی چی مولی سے تاخم دا غزے دا چچا مچا دی وران اکڑا دا دی ولی وران اکڑا دی شجیت دی خواہ منگا برندر اوباسو زوکا زمانگ دگا کمری در حائش دا پارا دیر زیتی کمزوری دی اوڑے دیر سخت وی زوکا زمانگ اوڑے دیر اگد وی نو پا دی برا کمرو کی طالبانو تا دیر زیت تکلیفی نمانگ دا برندر دا سر روان اکڑا نو کار مو دیر لگ شروع کرو اس مو سیوا کو اتاسی نا بیم مطالبہ دے دیکم چنن ورطا اللہ دے سوکانون یو مومن راولی او یو زنانہ ورطا خزانہ کے پیسی جمع کئی او یو مرگر دے بل زین رالی گی بیم در ندغا مطالبہ کم چرنو مال دا کامل عقیدی دعاو غاڑی چی سنگ زویم چی اللہ پہ عمل را نصیب کی الحمدللہ جامعہ محمدیہ دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت درس گادا اللہ دی قبول و منظور کی منگ تقریباً صدا زما پا خیل سرا لسنیم لکا یا دا دین سلق وربرا دی اول سنہ لاندے زمان انشاءاللہ قرضا لنڈ شوا لاکھ لاکھ شکر ندی الحمدللہ بیلا سنہ برکی دعاو غاری اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی الہ العالمین خدا زمان دا مدرسہ اللہ دا دا فقیران و مدرسہ دا اللہ دا دا سی مولا سر نسبت دے دی عبدالمتین چہ دی سیسی فکر نشتا پارٹی مو نشتا یو ملنگ او فقیر انسانم اللہ نہ پیرم نہ شیخ الحدیثم نہ شیخ القرآنم خوار کمزور اللہ اللہ وارثہ بے قوم و بے قبیلی اللہ دا سیو بندستا پدی بندگانو کم اللہ او دغا دی دیوالونو اندرون دی رات خدایا دا مدرسی شکل را کرے اللہ خدایا دا مدرسہ دا صفی مدرسی پشانتی قبول مدرسہ گرزوا اللہ دا دی مدرسی خدمت تا پارا رب ما زما بچی او زما اراکین قبول کا اللہ دا دی مدرسی دا پارا اولا خدا زما پیسی قبولی کا اللہ دا چاندو را غنڈولو نمو اساتا رب تردی وقت پورے اللہ دا 11 لاکھ پوری قریبی چی چا روڑی اللہ چا ورکڑی اللہ یو کس نم نالم ربا تاثر سودا وکڑا اللہ تو ورطا پا دوارا جہان بدلی ورکا اللہ خدا بلا جمع راضی اللہ دا نور ما بقیہ پیسی جسم ردی اللہ خدا دا دا غیب و نخلاص کا تقریباً صد 37 نلان دے اللہ زمان ضرورت تے ربا او منگ تا دی انتظام کا اللہ ہی کریمہ منگ دیر کمزوری اللہ دی مدرسی اللہ ضروریات دا پارا اللہ چھ منگ دا چانا زکاة قبول کرے اللہ کی ریشی
چې مانه به دې زکات کې اخوا دې خوا به وشي خو یا الله دا غیم درنه معافي غواړم هغه اخوا دې خوا به دا په دې وشي چې یو ځای به زورانوم د اوسي دپاره چې هغې باندې هغه ځای برابر شي نو په دې کې د بل چا چانده چې تلي هغه به خپئ چې دې چچه کې خو زما سیمټ لکه زما سیمټ ضایع شو نه روره هغې کې به ستا دپاره پوره نیت باندې تا ته اجر ملاویږي د ټولو ملګرو ته وایم چې انشاء الله ستاسې پیسې به دلته لګو برابر به لګو الله دې ما ته او تاسې له د لګولو توفیق راکړي چا چې موږ سره سودا کړې وه پوره یې کړه څوک چې کوي اراده کوي الله ته ورته د پوره کولو توفیق ورکړي الله د دې مدرسې د غیبو نه امداد وفرمایي ځکه بار بار وایم چې رونو غټ کار مو روان کړی تقریبا د شهید محمود الحسن رحمه الله نه بعد ما کرنډۍ نه ده ودرولې پرون تقریبا زما د هفتې څه کم از کم چې ما حساب وکړو 63-64 هزار روپۍ زمونږ د هفتې د مزدورانو برابرېږي دا هره هفته داسې رونو تاسې به دا نه وایي چې مولوي صاحب دا ولې دومره د ورځې 3 بیلکاران ورسره تقریبا 5-6 مزدوران دا لګې وي چې ټرینګ روان دی دله تاسو ګورئ سیمټ راځي نو الله د دې دپاره زموږ اراده او عقیده مضبوطه کړي خدای د غیبو نه امداد وفرمایي چا چې سریه اخیستې چا چې په سریه کې پیسې ورکړې الله د دې په دواړه جهان اجر عظیم ور نصیب کا الله مالا خپل مرګرو ته مطالبه نه ده کړې چې موږ داسې بازي مرګري چې هغه ډېر موږ سره دردمند دي مالزبه به تاسې په روان کال کې باغ نور طالبانو په لنګر به لګوي دا آبادی به ان شاء الله زمون دا مرګري چې کوم د بار نه راځي دلته دوی به ان شاء الله برابرې الله دې دغه پیسې چې چا زنانه ورکړي مردانه ورکړي د یو ګوتمه وا دی وی زنانه یو پکې زما د انګور ګوتمه وا دارنګ نورو زما یو ډېر غریب او یو درویش شاګرد مې دلته د قرآن شریف د ترجمه د کلونو ما سره ترجمه کړي سپینګیره دی الله هغه د خپل کور والا سونا بل ورځ راوړه هغه پکې لاړه الله رب العالمین دی د دې ټولو زنانو چې چا په ځمکه کې ورکړي چا په آبادۍ کې ورکړي الله د فاطمه الزهرا رضی الله عنها د صادر لاندې را پاسه الله کوم ځوانانو چې ورکړي الله سپینګیرو ورکړي کله زکات شکل دی کله صدقې شکل دی الله په دواړه جهانا بدلی ور نصیب کا موږ به ان شاء الله د لنټر د پاره د 12000 خخت ضرورت دی الله دې دا برابر کړي او تقریبا 220 بورې سیمټ دي زمونږه دی له ضرورت دی او یو نیم ټن سریه به اخلو دې لپاره ان شاء الله دعا وغواړي چې دا ټول تنظیم الله برابر کړي یا الله ته برابر کړي یا الله ته برابر کړي یا الله ته برابر کړي خدای چې بل جمعه راځي الله زمون ټول کارونه برابر کا چې دې مرګرو ته زیره ورکم مبارکي ورکم چې الحمدلله د هغه جمعې دعا مو قبول شوا یا الله مونږ ته اخلاص را نصیب کړي او د زر کدن وخرا روان دي ایمان کامل منصیب کړي څومره مسافر دعاګانې غوښتي دي حاضرونو دعاګانې غوښتي زمونږ اورور دی هغه د زړه بیمار دی هغه تم دعا وکړي الله روغ صحت نصیب کړي د مدرسې یو رکن دی هغه ول زمانو مال او دعا را ته وغواړه زمونږ یو بل د جامعې رکن دی دا غوي کور والا وفات شوی دا درې څلور ورځې وړاندې هغې ته دعا وکړي الله مغفرت وفرمایي دا تاسو چې څومره راغلي الله هم جولۍ د خیر نه ډکې کا الله هم جولۍ د خیر نه ډکې کا او ماله دعا وکړي الله چې په دې امانت کې خیانت ونه کړم ربه الله ډېر کمزور یم ربه شیطان دی نفس دی ښځه د بچي دي الله د شیطان د جال نه مو وساته الله زړه کې خپله مینه راته پیدا کا او د دې مال نه مې زړه تور کا الله د مشرۍ نه مې زړه تور کا زه مشر نه یم زه ستاسې کشر یم زه ستاسې یو خادم یم زه مشري نه غواړم الله جل جلاله دا څو ورځې د جارو راکړې الله د اخلاص سره د دې مدرسې د خدمت توفیق راکا الله زما یقین دی ما نه به ته ډېر ښکلي پیدا کړي الله خو ماله به داسې ښکلي مقتدیان میلو نشي ماله به داسې ښکلي طالبان میلو نشي ماله به داسې ښکلي فضا میلو نشي خدای ما د دې قوم نه جدا مه کړي الله زموږ دا مدرسه کې څنګه چې زما بچی دې ښخ کړو الله مرګ به راځي خدایه زما د دوی سره اخري ارامګام دوی سره وګرځوه ربه زه کمزور یم ربه دلته په ما باندې یو مقتدي تېرېږي دعا به راته وغواړي دلته په ما یو شاګرد تېرېږي دعا به راته وغواړي خدایا زمونږ د جامعې دا خدمات الله د دې قوم دا خدمات الله قبول کړي الله ته قبول کړي الله ته قبول کړي خدای زمونږ د ټولو په آخر وخت دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول